د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مشرانو، ملګرو، دوستانو او ځوانانو د رسنیو کارکوونکو چې له ډېره وخته مو سره لیدلي نه وو، ټولو ته سلامونه وایم او الله دې وکړي چې په دې هېواد کې سوله راسي. 3 دقیقې ډېر کم ده، انشاءالله کوشش به وکړم، ولې مهم موضوعات دي چې زه غواړم د جبهې په اړه نه بلکې د دې مهمو موضوعاتو په اړه باندې خبره وکړم. یوه خبره چې اوس ډېره راپورته کېږي بین الافغاني مذاکرات دي، او تر څو چې بین الافغاني همه شموله ټول سیاسي احزاب، ټول سیاسي شخصیتونه او حکومت او طالبان په سوله کې برخه ونه لري، زه فکر کوم چې بیا به هم هغه ډول مذاکرات کامیابه نه وي لکه په تېرو وختونو کې چې د مجاهدینو په وخت کې دغه ستونزه وي. ښه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات همه شموله ټول جهتونه پکې شتون ولري او مذاکراتي ډله دغسې یو ډله وي چې اړخونه او افغانان پرې باندې توافق ولري. که چېرته اوسنی فرصت له لاسه ورکوو، بیا به موږ 40 کاله دغسې یو زرین فرصت لاسته نه راوړو، ځکه چې ګاونډي هیوادونه، سیمه، نړۍ، افغانان، احزاب، جهاتونه سوله غواړي، ولې داسې جهاتونه هم شته چې د سولې هڅې سبوتاژ کوي. که چېرته طالبان دا فکر کوي چې په زور باندې راسي، لکه یو وخت کې چې د جهاد پر مهال باندې حزب اسلامي یو قوي تنظیم او د ډاکټر صاحب نجیب الله دا وړاندیز یې ونه مانو چې قدرت ورته انتقال سي، زه فکر کوم دا تېروتنه ده. ښه دا ده چې په سوله ایز ډول باندې د مذاکراتو په نتیجه کې نوی نظام راسي. که چېرته فرنسا او اسټرالیا زموږ په کورنیو چارو کې دغه ډول سرې مداخله کوي، او که خدای مکړه ووایي چې سبا د ازادۍ ورځ هم مه لمانځئ، ځکه دلته اسټرالیویان او فرانسویان د افغانستان د نیولو لپاره وژل سوي دي، نو بیا به یې موږ ورسره منو. زه فکر کوم دا د اسټرالیا او د فرانسې د ملت لپاره د اسټرالیا او د فرانسې حکومتونه سپکاوی کوي، او موږ ویاړو چې د دوی خلک دلته وه او بیرته سرټیټي ووتل. هغه طالبان چې په بندونو کې دي، یقینا چې هغوی به په جګړو کې نیول سوي، هغوی د غلا دپاره، هغوی د چور دپاره نه وو راولاړ سوي. که چېرته په جنګ کې نیول سوي، د جګړې لپاره ولاړ سوي، نو دا مسله حل ده، باید 5 میاشتې په دې باندې نه وای تېره سوي. اوس چې لویه جرګې هم دغه پرېکړه کړې ده او بیا د ځینو سفارتونو په خوښه باندې دغه لړۍ ځنډول کېږي، زه فکر کوم چې د سولې په مخ کې یو غټ خنډ دی. طالبان هم بیړه نه لري چې مذاکرات زر شروع سي، حکومت هم بیړه نه لري. طالب دې ته انتظار کوي چې بهرنیان ووځي، کم سي او دوی ډېر کوي سي، او حکومت که یو ورځ نور هم په واک کې پاته کېږي، نو هغوی دلته د فساد خبره ده، دلته د ډالرو خبره ده، دلته د واک خبره ده. زموږ په ډول باندې کورنۍ دلته نه دي چې سوځي به باندې او تکلیف به باندې راځي، او که د سولې غږ کوو نو وژل کېږو، وهل کېږو. دی به ځي له یوه بکس سره، د هغه خلک دي چې د سولې لپاره علاقه نه لري.